د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې خلک به د هغه مولیانو نه دین زده کوي چې هغه به بدعتیان وي، هغه به خواهش پرست وي، هغوی به حق نه بیانوي. دا نښه راښکاره شوې ده. امام طبراني رحمه الله یو روایت راوړی دی، په هغې کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان من اشراط الساعه ثلاثه، درې خبرې وایي یا دې ساتئ دا د قیامت په علاماتو کې دي. احداهن په هغه دریو کې یوه دا ده ان یلتمس العلم عند الاصاغر، چې علم به د وړو خلکو نه اخیستی کېږي. دې ځای کې د وړو نه مراد دا نه دی چې علم عمر به کم وي، ځکه علماو دا خبره ذکر کړې ده ان المراد بالصغیر فی هذا، په دې ځای کې د صغیر مطلب دا دی صغیر القدر، چې قدر به کم وي په علم کې او په دین کې. لسن د عمر خبره نه ده. د دې حدیث مطلب دا دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا چې د قیامت ته نږدې کېدو یو علامه دا ده چې خلک به د وړو خلکو نه علم زده کوي، او واړه او ذلیله او کمزوري خلک څوک دي؟ هغه بدعتیان دي. دا نښه ښکاره شوې ده او څه ناشنا ښکاره شوې ده. که ته ګیر چاپېره وګورې خطیبانو ته، مفتیانو ته چې د ځان نه علما جوړ کړي دي، خلکو ته بیانونه کوي او خلکو ته دین ښیي، اکثر هغوی چې دي اهل بدع دي. د خپلو خبرو د لاسه نور خلک هم ګمراه کړو او ځان هم ګمراه کړو. کمه حقه لار چې ده د هغې بیانونکي او د هغې وضاحت کوونکي دا لږ دي. اکثر علما مولیان هغه په بدعاتو کې او په خواهشاتو کې واقع دي. دا یو حقیقت دی چې منل یې پکار دي. حق پرست علما، قرآن او حدیث بیانونکي علما د دوی کمی دی. او ځکه بعض علما دا ټکي استعمالوي ډېر مزیدار، وایي دا داسې زمانه ده چې په دې کې قحط دی. نو قحط خلک څه ته وایي چې کله باران نه کېږي؟ قحط څه ته وایي؟ باران نه کېږي او ځمکه وچې شي نو قحط ته باران وي. هغوی نه، دا داسې زمانه ده چې دې کې قحط الرجال دی، د سړو قحط پکې دی. هغه سړي چې هغه په صحیح معنو سره سړي دي، دې زمانه کې قحط دی د حق پرستو، د هغه علماو قحط دی چې هغه حق بیانوي، کوم حق چې الله را لېږلی په قرآن کې او په حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، د دې بیانونکي لږ دي، د دوی قحط دی. نو خو موږ سره مخکې د قیامت په علاماتو کې یو علامه ذکر شو چې مقررین به څه شي؟ مقررین به ډېر شي، بیانولو والا به ډېر شي. بیانولو والا ډېرېده، مقررین ډېرېده، مطلب دا نه چې حق پرست به ډېر شي، حق پرست به لږي. او ته بل حدیث دی چې بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، اسلام په اوله کې ناشنا و، قیامت ته نږدې به بیا ناشنا شي. نو چې کله ناشنا شو مطلب دی چې حق پرست خلک به لږي. نو په دې حدیث کې د اصاغر نه مطلب د کشرانو نه او د وړو خلکو نه مطلب دی. امام ابن المبارک رحمه الله وی، او د روایت امام ابن المبارک رحمه الله هم راوړی دی په زهد کتاب کې. نو بیا د هغې وضاحت هغه کړی دی، وی معنى الاصاغر هم اهل البدع. اصاغر نه مراد دلته بدعتیان دي چې خلک به د بدعتیانو نه دین زده کوي. ښه بدعتي څه ته وایي؟ مختصر او هغه تاسو ته پته دی بدعتي چا ته ویلی کېږي؟ چې په دین کې نوي کارونه او نوي مسلې راوباسي چې هغه په دې دین کې نه، دا بدعتي دی. او داسې مولیان ډېر زیات دي چې د خپلې خېټې نه لګیا دي مسلې بیانوي او دین بیانوي، او همدې د لاسه دین ګډوډ کېږي.
ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله فساد الدین اذا جاء العلم من قبل الصغیر وی دین به اله فساد په دین کې به اله فساد پیدا شي او په دین کې به هلک کمی راشي چې کله خلک د دین د دې وړو خلکو نه زده کوي او د دې بدعتیانو نه زده کوي ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به دا خبره کوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم دا خلق به د هغه وخته پورې په خیر کې او په خیر سره به وي چې کله دوی د مشرانو نه علم زده کوي دلته د مشرانو نه مطلب حق پرس علما او قرآن او حدیث بینونکي علما فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم کله چې دې خلکو علم زده کول د بدعتیانو نه شروع کړو او د خواهش پرست مولیانو نه دین زده کوو نو بیا به دوی تباه کیږي او دوی به هلاک کیږي نو دې حدیث کې خو دا مسله بیانه شو چې قیامت ته نږدې به خلک د اهل بدعو نه علم زده کوي خو دلته یو څو مسلې بیانوو اولنۍ مسله څه وجه ده چې شریعت موږ د دې خبرې نه منع کړي یو چې تاسو به د بدعتي نه علم نه زده کوئ دا خبره یاد ساتئ د بدعتي نه به بلکل علم نه زده کوئ بعض وایي نه نه زه دې صرف تفسیر وایم او زه دې ترجمه وایم او هغه داسې خبرې کوي چې موږ پکې نشي دوکه کولی وایي دغه خبرې ته زده کوو ګوره دې مولیانو له دې اهل بدعو له ډېر چل ورسي په دغه پستو خبرو کې او په دې خوږو خبرو کې چې ته ورته ښه خبرې وایې په دې کې به تا ته څه بدعات او خرافات وښایي ځکه امام ابن سیرین رحمه الله پسې یو بدعتي راغی وی یو خبره کومه هغه ورته ولا کلمه یو ټکی به هم نه وی وی نه یو خبره وی ولا نصف کلمه نیم ټکی د نه هم نه اورمه نیم ټکی بیا ورته شاګردان وویل چې تا خو ډېره سختي وکړه تا به اورېدلی وی چې دی څه وایي هغه وی دا بدعتیان دي او د دوی دا خبرې د انسان د زړه ورانوي د انسان په زړه کې اوس څه پته لګي موږ چې ته په یو بدعت کې اخته کړي ځکه چې بدعتي خو خپل بدعت داسې نه ثابتوي چې بس ساده خبره به وکړي خو به ښایسته کوي که نه هغه ښایسته کوي د هغې دپاره به دلایل لټوي د هغې دپاره به یو شی بل شی بیا به تا ته بیان کړي ها عالم به لا بیا هم څه نه څه فرق وکړي عالم به لا بیا هم څه نه څه فرق وکړي او چې تکړه عالم یا فرق کولی شي چې وایي د ده دا خبره غلطه او دا کمزوري خو عوام خو دا فرق نشي کولی که نه ځکه دا خبره د دې بعضو مولیانو عوامو چې د هر چا نه دین زده کوه او د هر چا سره کښېنه نه دا غلطه ده د هر چا سره چې دین زده کوې او د هر چا سره چې کښېنې نو خو هر څه به دې ګډ وډ شي بیا د اهل بدعو نه به علم نه زده کوئ کله ته ته پته ولګي چې دا مولا په دین کې بدعت او خرافات راویستي دي او په دین کې نوي کارونه راویستي دي او په بیان کې هغه څه وایي چې هغه قرآن او حدیث کې نشتي نو بیا به ته د داسې مولا نه دین نه زده کوې ځکه چې ته خو خبر نه یې ته خو په دې نیت داسې چې دی ماته دین ښیي او هغه ته هغه څه ښیي چې هغه په دین کې نشتي څه وجه ده دوه وجې دي یوه که چېرته ما ته د بدعتي سړي نه علم زده کوو نو دی ځان ته په غرور کې شي چې زه هم څوک یم نو په کار خو دا دی چې زموږ د کار د لاسه د بدعتي ته ځان سپک ښکاره شي الټه څه شوه زموږ د لاسه بدعتي ته ځان غټ ښکاره شو چې زه هم څوک یم سره د بدعاتو د خرافاتو د هغه په درس کې ګڼه سره د بدعاتو د خرافاتو هغه ته خلک ناسې دین ته زده کوي خو هغه ځان ته په دغه کې شو چې زه هم څوک یم دویم فساد پکې دا دی چې خلک پې هم دوکه کېږي لکه اوس یو بدعتي مولا دی په دین کې نوي نوي مسلې بیانوي ته هم د هغه درس ته ناست یې زه هم ناست یم پلانی هم ناست دی علانی هم ناست دی نو دا خلک ټول په دې دوکه شي چې یاره دا سړی که څه حق پرست دی نو نور خلک به هم دې درس له راځي خو که چېرته ما ته د اهل بدعو مجلسونه پرېږدو او د هغوی درسونه پرېږدو نو نور خلک به له نه راځي
ته پکې ناسې زه ناست یم دې سره خو عادت ډېرېږي او چې څومره خلک ډېرېږي نو عوام خو دې ته ګوري چې درس کې خلک ډېر وي دا حق پرست مولا دی لکه څه دلیل دی چې دا حق پرست دی وایي په درس کې څومره ډېر خلک ناست اهل بدعو د مجالسو نه به ځان لرې ساتئ د هغوی د درسونو نه د هغوی د بیانونو نه به ځان لرې ساتئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان من البیان لسحرا بعض بیانونه هغه چې جادو څه مطلب دی بعض بیانونه جادوي ځان ته انسان راکاږي سترګې به دله بندې کړي کمال دی دا خبرې کول او د خبرو د طریقه ټول خو خبرې نشي کولی کنه بعض خلک داسې خبرې وکړي چې د انسان د ذهن سم وچورلی را وچورلی خو چې کله دی هغه ګړز وخوري که نه وروسته په هوش کې راشي ته وګوره هغه وایي ما ته دا خبره کوله په ټایم ورته ما سوچ ونه کړو ته هغه سوچ ته پرېږدي نه داسې ورته دا خبره تو راته وکړي په دنیاوي معاملاتو کې هم ته د یو سړي سره به میلاو شي څه سامان څه شی به ترې اخلي نو هغه به دا خبرې دومره تو راته وکړي چې تا به بلکل مطمئن کړي ته دا سامان واخلې کور ته لاړ شي هغه دیسي بیا ته خلکو ته ډېر وایي چې دا خو دیسي نه وي تا په ټیم ولې نه کتو په هغه ټیم هغه ستا ذهن داسې تو راته وکړو نو بعض بیانونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه جادو د خلکو له زړونه راکاږي خپل طرف ته په دې طریقه باندې خبرې وکړي ځکه د بدعتیانو د مجالسو نه به ځان لرې ساتئ څه وخت کې څه ملګري درس ته به نه راتلو ما دې تپوس وکړو ما تاسو درس ته نه راځئ وایي چې دلته یو مولوي صاحب د تفسیر درس کې مونږ هغې ته ناست یو هغه مولوي صاحب کټاس بدعتي دی نو ما سړی خو بدعتي دی وایي نه مونږ ته بدعت نه زده کوو مونږ ته صحیح خبرې زده کوو نو اولنی سوال خو دا دی چې ته به بدعت او په صحیح کې فرق کولی شې دویم ته چې لاړې ملک صاحب مخکې ذکر وکړو ته چې لاړې هغه ځان ته په غرور کې شو چې زه هم څوک یم دریم خلک کوم دوکه شو کې ته ورته ناستې پلانې ناستې بل ناستې خلک ویره دې سړي کې څه کمال دی چې دومره خلک یې خواله راځي نو قیامت ته نږدې کېدو یو علامه څه شوه چې خلک به د بدعتیانو نه علم زده کوي نن سبا وګوره که نه د مفتي منصب او د امامتۍ منصبونه او د قاضیتوب منصبونه او د اکثر د اهل بدعو سره دي په بدعاتو او خرافاتو کې واقع خلک چې رب العالمین دې زمونږ حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بدعتیانو د اهل بدعو د مجالسو نه دې الله موږ لرې ساتي د دین بنیادي درې اصول او د هغې دلایل د دې مبارک کتاب شرح د الله په توفیق سره موږ شروع کړې وه او نن باذن الله سبحانه وتعالی په هغې کې پنځم درس یا پنځم بیان دی په آخرني بیان کې موږ هغه درې خبرې بیان کړې چې شیخ رحمه الله وی د هغې زده کول په هر مسلمان او مسلمانې باندې لازم دي یو دا خبره وه چې الله موږ پیدا کړي وو الله موږ له رزق را کړی دی او موږ هسې نه یو پرېښودي پیغمبر یې رالېږلی دی چا چې دغه پیغمبر ومنله هغه به جنت ته ځي چا چې ونه منله هغه به جهنم ته ځي دویمه دا خبره پکې بیان شوې وه چې الله دا نه خوښوي او نه غواړي چې د هغه سره دې څوک شریک کړی شي که هغه ډېر نږدې ملایکي او که هغه رالېږلی شوی پیغمبر یي درېیمه مسله دا وه چې یو سړی موحد او د پیغمبر په طریقه رواني نو هغه به د الله د دوستانو سره محبت کوي او دوستي به ساتي او د الله د دشمنانو سره به دشمني کوي بیا شیخ رحمه الله وایي چې ملت د ابراهیم علیه السلام هغه حنیفیت و د حنیفیت وضاحت من کړی او بیا هغه وضاحت داسې وکړو چې ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین او د ابراهیم علیه السلام ملت دا و حنیفیت دې ته وایي حنیفیت دې ته وایي چې ته د الله خالص بندګي وکړې یوازې یوازې د هغه بندګي او په تا کې دنه اخلاصي او هم د دغې امر وی الله ټولو خلکو ته کړی دی او په هغې باندې دلایل بیان شي او د دغې دپاره الله سبحانه وتعالی
دا مخلوق پیدا کړی دی. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله وی واعظم ما امر الله به التوحید وهو افراد الله بالعباده. د ټولو نه لوی امر چې الله سبحانه وتعالی کړی دی د مخلوق ته او د انسانانو او پیریانو ته، نو هغه د توحید په باره کې دی. د ټولو نه اهم امر د الله سبحانه وتعالی او د ټولو نه عظیم امر د الله سبحانه وتعالی هغه د توحید په باره کې دی. که څوک درنه تپوس وکړي چې هغه کوم شی دی چې الله د هغې په باره کې لوی امر کړی دی او عظیم امر کړی دی، نو هغه توحید دی. واعظم ما امر الله به التوحید. توحید تعریف او د دې وضاحت موږ په ډېرو درسونو کې کړی. او توحید چې دی نو دا مصدر دی د وحده. عرب وی وحد الشیء یوحده توحیدا ای جعله واحدا لا ثانیه له. توحید معنی دا ده چې یو شی یو ګڼل یو. نو د الله توحید معنی دا چې الله یوازې ګڼل په بندګۍ کې. او دلته یو اهمه فایده یې د ساتئ، په دې توحید کې دننه نفي او اثبات دی. نفي او اثبات لکه څنګه چې کلمه د لا اله الا الله، موږ دا خبر بیان کړې ده په نورو درسونو کې چې کلمه د لا اله الا الله دوه ارکان لري، یو نفي او دویم اثبات. نفي او اثبات څه معنی ده؟ موږ وایو لا اله، نشتی معبود په حق باندې، دلته تا نفي وکړه، یعنی ټول معبودان چې کوم په باطل دي هغه تا ټول ختم کړو. الا الله، سوای د الله نه چې هغه برحق معبود دی او د هغه بندګي چې کیږي دا په حق باندې کیږي. نو دوه خبرې اهم دي. یو سړی وایي زه الله منم او د هغه بندګي کوم، دا صرف کافي نه ده، ځکه چې ده خو صرف اثبات وکړو، نفي نه ده کړې. دی به لازم وایي یو سړی د هغه وخته پورې نشي مسلمانېدی چې د کفر بالطاغوت نه یې کړی. سورت البقره کې الله دې ته اشاره کړې په 3 سپاره کې فمن یکفر بالطاغوت. کفر بالطاغوت څه ته وایي؟ انکار کول د هر هغه شي چې د الله نه علاوه بندګي کیږي. نو ته به داسې وایې زه الله منم، زه د الله بندګي کوم او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کیږي د هغې نه منکر یمه. هله به ته صحیح موحد او مؤمنې. و داسې خو دا کوم خلک چې مشرکان دي والعیاذ بالله او قبر پرستی او بابا پرستی او پیر پرستی، دوی موږ الله منو، موږ الله منو، وایي موږ د الله بندګي کوو. نو هغوی خو الله مني او د الله بندګي هم کوي. ښه د مکې مشرکانو به هم الله منو، هغوی هم د الله بندګي کوله. مشکل څه و چې انکار یې نه کوو د هغه څه نه چې هغه د الله نه علاوه معبودان ترې جوړ شوي دي او خلک یې بندګي کوي یا هغوی په خپله بندګي کوي، د هغې نه منکر نه دي. نو په توحید کې دوه خبرې اهمې دي، کمې نفي او اثبات. نفي د څه؟ نفي د ټولو هغه معبودانو چې د الله نه علاوه خلکو جوړ کړي دي. اثبات د څه شي؟ بندګي د الله دپاره. او دا دوه خبرې په لا اله الا الله کې دي. ځکه که څوک درنه تپوس وکړي چې د لا اله الا الله څو ارکان دي؟ دوه، نفي او اثبات. لا اله دا نفي شوه، الا الله دا اثبات شو. بیا د توحید 3 قسمه دي معروف. اگر که بعض علماء دوو تم تقسیموي او د دې وضاحت موږ په کتاب التوحید کې کړی. د کتاب التوحید هغه اولني درسونه اورېدل ډېر اهم او ډېر ضروري دي، په هغې کې ما په دې باندې تفصیلي بحث کړی دی. بعض علما وایي توحید المعرفه او توحید الطلب، په دوو تقسیمونو یې تقسیموي. او معروف تقسیم هغه دا دی چې توحید په 3 قسمه دی. او دا تقسیم دا بدعت نه دی، ځکه چې دا 3 اقسام د توحید دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دي، د قرآن او د حدیث نه. او دا تقسیم نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جوړ کړی لکه څنګه چې بعض بدعتیان وایي، او نه دا شیخ محمد بن عبدالوهاب د ځان نه جوړ کړی، بلکې دا د سلف صالحینو د وخت نه د تقسیم را روان دی. سلف صالحینو د وخت نه والا او د اوسه پورې چې څومره حق پرست علما دي د هغوی په دې باندې اتفاق دی. نو توحید په 3 قسمه دی، تاسو ته به یاد دي. توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات. دا 3 اقسام دي د توحید. او وضاحت دي سره مختصر وضاحت به وکړو. توحید ربوبیت دی ته وایي افراد الله فی افعاله، الله یو ګڼل د الله په کارونو کې. الله یو ګڼل د الله په کارونو کې، لکه پیدایش الله کوي، رزق خالص الله ورکوي، مړی الله ژوندي کوي، او
ژوند الله ورکوي، تدبیر د دې کائنات نظام چلوونکی هغه څوک دی؟ الله دی. دا توحید ربوبیت دی. الله خالق کل شی، قرآن کې الله وایي الله خالق دی د هر شي. دې کې اشاره ده توحید ربوبیت ته چې الله په خپلو کارونو کې یوازې دی. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ الله وایي زما نه علاوه بل څوک خالق شته چې تاسو له رزق درکوي؟ نشته. رزق ورکوونکی یوازې الله دی. نظام چلوونکی د دې دنیا هغه الله دی. په دې کې رد دی په هغه صوفیانو باندې وایي جی ابدال دی او اقطاب دی او پلاني له الله د پلاني کار نظام ورکړی دی او پلاني له الله د پلاني کار نظام ورکړی. نه، نظام ټول د الله په لاس کې دی. ټول نظام د الله په لاس کې دی. مخلوق سره د هغې نه ذره برابر څه شی نشته، ذره برابر. او د ټولو نه اوچت مخلوق هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. د هغه په لاس کې هم څه نشتي په دې نظام کې. نظام ټول د الله دی. توحید الوهیت څه ته وایي؟ او دې ته توحید عبادت هم ویل کېږي. توحید العباده افراد الله بافعال العباد التي شرعها لهم. الله یوازې ګڼل د بندگانو په هغه کارونو کې چې الله ورته د هغې ویلي دي. لکه عبادت، بندگان څه کوي؟ خو عبادت کوي که نه؟ نو په دې عبادت کې الله یوازې ګڼل. دا عبادت صرف د الله دپاره کول. او دې ته توحید القصد والطلب هم ویلی کېږي. لکه سجده دا به صرف الله ته لګي، انابت دا به الله ته کېږي، عجزي د الله دپاره، یره د الله نه، امید د الله نه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسانانو بندگی وکړئ د خپل رب. دې کې اشاره د توحید الوهیت ته. دریم توحید دی توحید الاسماء والصفات. افراد الله بما سمى به نفسه او وصف به نفسه في كتابه او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. دا الله دپاره هغه نومونه ثابتول او هغه صفات ثابتول کم چې الله د ځان دپاره ثابت کړي دي، یا په قرآن کې یا د پیغمبر په ژبه باندې. او د الله نه هغه څه نفي کول چې الله د ځان نه نفي کړي دي، یا په قرآن کې او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه. لکه الله څه وایي؟ لیس کمثله شی، د الله په شان څه شی نشتی. لم یلد ولم یولد، نه الله نه څوک پیدا دی، نه الله د چا نه پیدا دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله باندې خوب نه راځي، ستړیوالی په الله باندې نه راځي. نو نفي کې به د الله نه هغه څه چې د ځان نه نفي کړي دي یا د پیغمبر نفي کړي دي، او ثابتې به د الله دپاره هغه څه چې د ځان دپاره ثابت کړي یا پیغمبر ثابت کړي دي. دې ته وایي توحید. کم توحید دی دا؟ توحید الاسماء والصفات. دا هم توحید دی او دې باره کې وضاحت موږ په ډېرو ځایونو کې کړی دی. نن سبا چې بعض دا بدعتیان خصوصا چې داسې اخواني سوچي، نو هغوی وایي څلورم قسم توحید چې دی توحید حاکمیت دی. توحید حاکمیت څه ته وایي؟ چې حکم به صرف د الله چلیږي. نو هغوی دې له ډېر زور ورکوي توحید حاکمیت. او جي خلک نن سبا توحید حاکمیت نه مني او دا ټول کافران دي او دا ټول مرتد دي. نو د هغوی دا څلورم قسم راویسته په دې کې دا د اهل بدعو کار دی. وجه دا ده چې توحید حاکمیت په دې تقسیم کې دننه راغی که نه. توحید ربوبیت کې دننه دا رالو چې الله حاکم دی، او په توحید الوهیت کې دننه دا رالو چې د الله حکم به منې، دا بندګي ده د الله، یک یوازې د هغه احکام به منې، د هغه حکم به نافظې. نو توحید حاکمیت جدا څلورم قسم ذکر کول دې ته د دې څه ضرورت نشتی، بلکې توحید ربوبیت الوهیت اسماء و صفات په دې کې دننه ټولې خبرې راغلي که نو بیا څه ضرورت دی چې ته څلورم قسم ذکر کړې. شیخ رحمه الله وی د ټولو نه غټ امر چې الله کړی دی نو هغه په توحید باندې کړی دی، وهو افراد الله بالعباده، الله یوازې ګڼل په بندګۍ کې. اوس یو سړی دلته یو رد هم کولی شي په موږ باندې چې شیخ رحمه الله چې را کوم تعریف وکړو د توحید ده، نو دا خو توحید الوهیت صرف ذکر کو، الله په بندګۍ کې یوازې ګڼل، دا خو صرف توحید الوهیت دی. نو توحید ربوبیت چېرته لاړ او توحید اسماء و صفات چېرته لاړ؟ نو جواب دا دی شیخ رحمه الله هغه توحید ذکر کو چې په هغې کې غالبا خلک ګمراه دي، هغې ته اشاره وکړه. یعنې د مکې مشرکان هم دا منله چې موږ چا پیدا کړي وو؟
الله پیدا کړي زمونږ خالق الله دی، زمونږ رازق الله دی، نظام هغه چلی، مرګ هغه راولي، ژوند هغه ورکوي. مشکل د هغو دا و چې په بندګۍ کې د الله سره شریکان جوړ کړي وو. نو ځکه شیخ هغه توحید ته اشاره وکړه چې هغه د ټولو نه اهم دی او د ټولو نه ګټه جګړه هم په دقې کې روانه ده. اوس نن سبا ته یو قبر فرض خواله ورشي او ته ورته چې قبرونو ته سجدې لګول دا شرک دی، نو تا سره جګړه کوي. ها خدا مني چې الله خالق دی، الله رازق دی، په دې ټولو خبرو باندې هغه اقرار دی. جګړه ورسره په دې کې روانه ده چې کوم رب چې ته خالق ګڼې، ته رازق ګڼې، ته رب ګڼې، د هغه رب بندګي به یوازې ولې نه کوي؟ جګړه په دې کې روانه ده. نو ځکه شیخ رحمه الله دغه توحید ته اشاره وکړه چې په هغې کې د ټولو نه غټه جګړه روانه ده. نو که څوک درنه تپوس وکړي چې هغه څه شی دی چې الله پې ډېر تاکید سره امر کړی دی، توحید دی. قرآن راوچت که ځای په ځای وګوره، الله ناشنا طریقو سره امر کړی، کله په یو طریقه کله په بله طریقه. واعبد الله، او بندګي وکړئ د الله. صرف په دې باندې اکتفا نه ده کړې. سورة النساء کې الله ولا تشرکو به شیئا، او څه شی به ورسره نه شریک کوئ. ګورئ بیا د هغې نه بعدې نورې مسلې بیان کړي. وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساکین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وجه دا ده هر دینی کار تا نه اله قبلیږي چې تا کې توحید وي. نو د ټولو نه اوله کې څه شی دی؟ توحید دی. اول الله سوي وي صرف په زما بندګي کې زما سره بس شی نه شریک کې، بیا ته وي اوس راشه مور پلار سره ښه کوه، د ګاونډي په تا باندې حق دی، د غریب په تا باندې حق دی، د مسکین په تا باندې حق دی، د مسافر په تا باندې حق دی. یو سړی د مور پلار حق هم ادا کوي، د مسکینانو حق هم ټولو ادا کوي، توحید پکې نشته. څه فایده ورکوي؟ هېڅ فایده نه ورکوي. نو الله وایي ولا تشرکو به شیئا، د الله سره به څه شی به د الله سره نه شریک کوي. قل یا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله أهل الكتاب تم دې دعوت ورکړی وي، راشئ که دا خبره زموږ استاد مبارک یو شان ده چې بندګي به نه کوو مګر د یو الله. نو په دې باندې الله ټول انسانیت ته امر کړی دی، ټولو پیریانو ته پې امر کړی په توحید باندې. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې د ټولو نه لوی امر چې الله کړی د هغې په توحید باندې کړی دی. نو بیا پکار ده چې انسان شروع د عقیدې نه وکړي، د ټولو نه مخکې عقیده و عقیده. ځکه بعض کسان زما باره کې دا وایي چې دی د توحید د مسلې له ډېر زور ورکوي او د عقیدې د کتابونو له او ته پلانې کتاب بیان کوي او ته پلانې. زه دا وایم چې د بنیاد برابر شي نور به برابر شي، خو چې بنیاد خو برابر شي که یو سړی دی مړ شو او عقیدې د توحید و کوتاهیانې پکې وي، دعا خو له غوښتی شو که نه چې الله دې وبخ. یو سړي کې نورې کوتاهیانې نه وي، ښه دینداري پکې وه، سوای د توحید نه توحید پکې نه و، مړ شو، د دې لپاره ته بخانه هم نشي غوښتی. نو چې د ټولو نه سخت امر الله په توحید باندې کړی دی، بیا پکار دی چې موږ شروع د څه نه وکړو؟ هم د توحید نه وکړو، د عقیدې نه وکړو. بیا شیخ رحمه الله وایي واعظم ما نهى عنه الشرك. که څوک دنه دویم سوال وکړي، اولنی سوال خو دا وکنه چې د ټولو نه سخت امر الله په څه کړی دی، هغې جواب څه دی؟ توحید. او د هغه څه شی دی چې الله ترې ډېره په سختۍ سره منع کړې ده، نو هغه څه دی؟ شرک دی. واعظم ما نهى عنه الشرك، الله ډېر په سختۍ سره ترې منع کړی دی. ځکه الله پیغمبر ته په قرآن کې دا وایي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې راشي واورئ هغه څه چې الله په تاسو حرام کړي دي، واورئ. د ټولو نه ولې پکې ذکر کړی دی؟ الله تشرکو به شیئا، د الله سره به څه شی نه شریک کړي، څه شی شیئا یې ویلی، هس شیئا. بعض وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو په شان کوئ، د مکې مشرکانو خو به د بوتانو بندګي کوله، موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو، موږ خو قبر ته پراته یو، موږ خو نیکانو خلکو ته چغې وو، موږ خو پیغمبرانو ته چغې وو. موږ وایو الله وایي شیئا، څه شی، او په څه شي کې ټول مخلوق دننه راغی. د الله نه علاوه چې څوک دي د ټول په دې کې دننه راغی، نو د الله سره به څه شی نه شریک کړي. په قسمه قسم طریقو سره ګوره الله د شرک نه منع کړي. په یو ځای کې الله خپل پیغمبر ته وایي، ګوره پیغمبر ته الله وایي لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وبل ځای کې الله وایي ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. پیغمبره د الله سره ګوره بل معبود ونه ګرځئ، ګوره
یعنی جهنم ته به غذار کړی شي. پیغمبر چې د شرک کوي نه کوي، خو دې کې اصل کې موږ ته نصیحت دی چې ګوره چېرته د الله سره شرک ونه کړه. الله ډېر په سختۍ سره د شرک نه منع کړې ده، ځکه په حدیث کې دا راځي، متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو ای الذنب اعظم، په ګناهونو کې لویه ګناه یا رسول الله کومه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تجعل لله ندا وهو خلقک. د ټولو نه لویه ګناه په ګناهونو کې دا ده چې ته د الله سره یو بل معبود شریک کړې او حال دا چې الله ته پیدا کړی. دا په ګناهونو کې لویه ګناه ده، ډېر په سختۍ سره الله د دې نه منع کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منع کړې ده. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اووه شیونه ذکر کړي دي، وایي اجتنبوا السبع الموبقات. دا حدیث متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. د هغه اووه خبرو نه ځان ساتئ چې انسان تباه کوي، هلاک کوي، د ملا تیر وله ماتوي. ویا رسول الله، صحابه کرام ویا رسول الله وما هن، دا اووه خبرې کومې دي؟ د ټولو نه اولې پکې ذکر کړو الشرک بالله، د الله سره شرک کول. ته انسان تباه کوي، په نمونو یې تباه کوي، بخښنه ورته نه کېږي. سورة النساء کې الله څه وایي؟ آیت نمبر دی 88 نمبر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله شرک چاته نه بخي. ګوره الله دا نه بخي چې د هغه سره په باچایي کې دې څوک شریک کړی شي، نورو ته هره خبره معاف کوي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د دې نه علاوه چې څه ګناهونه دي الله چې چاته وبخي، چاته وغواړي ویې بخي، خو ګوره شرک الله چاته نه بخي، ځکه چې څوک په شرک باندې مړ شي نو الله وایي بخانه به ورله نه غواړي، ځکه چې الله یې نه بخي. الله یې نه بخي که ډېر ښه کارونه یې کړي او که ډېر هر څه یې کړي. الله په قرآن کې بل ذکر کوي په سورة المائده کې دې ته غوږ کېږدي، انه من یشرک بالله، چا چې د الله سره څه شی شریک کو که نه، فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. الله په دې سړي باندې جنت حرام کو او ځای جهنم شو. جنت په حرام دی، حرام په معنی پوهېږي که نه؟ چېرته ورته نشي تللی. مشرک سړی به والعیاذ بالله چېرته جنت ته نه شي. د همیشه دپاره ځای څه دی؟ هغه جهنم دی. نو ځکه بیا دا فایده یاده ساتئ. نن سبا بس خلک دې له زور ورکوي، لګي په بیانونو کې سود مه کوئ، زنا مه کوئ، دروغ مه وایئ، دوکې مه ورکوئ. دا منم د ټول ګناهونه دي او د دې نه منع کول پکار دي، خو د ټولو نه بنیادي خبره د هغې نه اول خلک منع کړه او هغه څه دی؟ شرک دی. د ټول نه اول راپاسه خلک د دغه شي نه منع کړه چې الله تې ډېر په سختۍ سره منع کړی دی. شیخ رحمه الله وی د الله چې په ډېرې سختۍ سره د شي نه منع کړې ده نو هغه شرک دی. وهو دعوة غیره معه، او شرک وی څه ته وایي؟ د الله سره بل څوک رابلل. والدلیل قوله تعالی، او دلیل دا دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. څه ناشنا دلیل یې پې ذکر کړو. وی الله ګور امر کړی دی واعبدوا الله، بندګي صرف د الله وکړئ، ولا تشرکو به شی، او د الله سره به څه شی نه شریک کړئ. د هغه دواړه مسلو باندې دلیل راغلی. د ټولو نه لوی امر چې الله کړی دی او ډېر په تاکید سره هغه توحید دی. واعبدوا الله په ډېره سختۍ سره چې منع کړې ده د هغې د شرک نه منع کړې ده. ولا تشرکو به شیئا په یو دلیل کې، په یو آیت کې دواړه دلیلونه دي او دا حق دی د الله په موږ باندې. ځکه حدیث مشهور حدیث دی، مسوس پیري ویلم د دې ملګرو ته، تاسو به اورېدلی مې زمانه. متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی كنت ردیف النبي صلی الله علیه وسلم على حمار، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې شاته ناست وم. وی ما ته وی چې یا معاذ، ای معاذه، وی ما ورته وی چې لبیک وسعدیک یا رسول الله، زه حاضر یم. درې پیرې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه شان وی، بیا به ترې غلی شو. په دریم پیر کې ورته وی هل تدري ما حق الله على العباد. معاذ ته دا پته شتي چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې؟ وی ما ورته چې الله ورسوله علم، الله د الله رسول ته پته ده. ورته وی حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق په بندګانو دا دی چې صرف په بندګي د دقه یو رب کوي او د هغه سره به څه شی نه شریک کوي. وی بیا څه وخته پورې سفر کو، وی بیا لږ سر بعد ما ته وی چې یا معاذ، یا معاذه، وی ما ورته وی چې لبیک وسعدیک یا رسول الله، حاضر یم یا رسول الله. وی ما ته وی چې هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك.
تا ته دا پته شتي چې کله بندگان صرف د الله بندګي وکړي او د هغه سره څه شی شریک نه کړي نو بیا د دوی په الله باندې څه حق ته ته معلومه ده؟ ما ورته وایي چې نه، وی د الله د دوی بیا په الله باندې دا حق ته چې الله يعذبهم، الله به چېرته دې سړي له عذاب نه ورکوي. څومره د خوشحالۍ حدیث دی، څومره د خوشحالۍ حدیث دی چې کله ته د الله سره څه شی شریک نه کړي او خالص د الله بندګي وکړي او د الله دا حق په صحیح طریقې سره ادا کړي، رب العالمین به تعالی عذاب نه درکوي، رب العالمین به تعالی په جنت کې ځای درکوي. د هغې نه بعد به شیخ رحمه الله وایي فاذا قیل لك که تا ته وویلی شي ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها، هغه درې کم اصول دي چې په انسان باندې لازم دي چې وی پیژني. اوس د کتاب هغه موضوع له راغی، اصل موضوع د کتاب و شروع شو. د کتاب نوم څه دی؟ ثلاثة الاصول کنه، درې اصول. اوس دلته تا ته شیخ وایي که تا نه څوک تپوس وکړي چې هغه درې اصول کم یو دي د دین، او ما تاسو ته د اصول تعریف کړی چې اصول اصل څه ته وایي؟ بنیاد ته وایي. په عربۍ کې وایي که ما یبنى علیه غیره، چې بل شی پې له پاسه جوړېږي، بنیاد. هغه درې بنیادي خبرې کمې یوې دي چې په انسان باندې لازم دي د هغې پېژنده. نو یې ته ووایه چې معرفة العبد ربه ودینه ونبیه محمدا صلی الله علیه وسلم. خپل رب پېژنده، پیغمبر پېژنده او دین پېژنده. هم دې درې مبارک قبر کې به تپوس کېږي. اوس به تفصیل په دې باندې کوي. اوس د کتاب هغه مغز شروع شو. مغز پېژنئ که نه؟ مغز څه معنی ده؟ بنیادي خبره شروع شوه. هغه درې اصول اوس دې ځینې سټارټ شو. اوس تا ته وایي فاذا قیل لك من ربک، که تا ته وویلی شي چې رب دې څوک دی، یعنې ته د چا بندګي کې؟ رب په معنی دلته د معبود دی، چې ته د چا بندګي کې. نو ته به ورته وایې، او دا سوال به تا نه لازم کېږي، په دنیا کې خو د نه کېدی شي. یو سړی تا نه تپوس وکړي ستا رب څوک دی، ته د چا بندګي کې؟ یو غیر مسلم تا نه تپوس وکړي، او قبر کې خو به د نه کېږي. دا کتاب چې دې زده کړو که او په دې دې عمل وکړو، نو د الله په توفیق سره د قبر د دې درې سوالونو جواب به ورکوې. نو په قبر کې مولنی سوال دا دی من ربک، ستا رب څوک دی؟ دا شیخ دومره مین دی په دې مؤمنانو باندې، پوه کوي په هغه مسله باندې چې په قبر کې ورته اساني پیدا شي، چې الله یې وبخي او الله پرې رحم وکړي. نو که څوک دنه تپوس وکړي ای مسلمانه من ربک، ستا رب څوک دی؟ رب په معنی دلته څه دی؟ معبود. ځکه چې رب خالق دی، رازق دی. نو چې خالق دی او رازق دی او د دنیا نظام چلی، نو بیا خو هغه حقدار دی د بندګۍ که نه؟ نو بیا دلته معنی دا شوه چې ته بندګي د چا کې؟ نو ته ورته وایه ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وی ته به له دا جواب ورکړي چې زما رب څوک دی؟ الله دی، چې تربیت یې کړی دی زما، او تربیت یې د ټول عالم کړی دی په خپلو نعمتونو سره. ټولو له خپل نعمتونه ورکړي دي. سبحان الله، څه ناشنا جواب دی. که څوک درنه تپوس وکړي چې رب دې څوک دی، رب په ډېرو معنو سره راځي. ګورې، رب په معنی د خالق هم راځي، رب په معنی د مالک هم راځي، رب په معنی د تصرف کوونکي هم راځي. او د ټولې خبرې په دې کې دننه دي. الله خالق هم دی، مالک هم دی، تصرف کوونکی هم دی. او رب کې معنی د نه پرته تربیت. الله تربیت کړی دی ټولو مخلوقاتو کنه سبحانه وتعالی. د ټولو مخلوقاتو تربیت الله کړی دی په خپلو نعمتونو سره. بلکې د کم ځای نه پې شروع کړې ده، د مور د خېټې نه. هغه حدیث ما تاسو ته بل ورځ بیان کړو، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. کوم حدیث دی هغه؟ د مور په خېټه کې څه کېږي؟ چې کله پکې ساه اچولی کېږي، نو کمې کمې خبرې لیکلی کېږي. د هغه رزق لیکلی کېږي، د هغه عمل لیکلی کېږي، او د هغه نیټه لیکلی کېږي، او دی بدبخته دی که خوشبخته دی ټول ولیکلی شي. دغه رب دی زمونږه. په ځمکه باندې چې څومره امتونه دي،
او څومره مخلوقات دي، که په وچه کې دي او که په لمده دي، که پټ دي او که ښکاره دي، په دې ټولو باندې د الله نعمتونه دي سبحانه وتعالى. دومره عظیم رب دی زمونږ. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الله وی دا کم رب چې تاسو د رزق درکړي، که د رزق بن کې څوک بل رزق درکړي، هیڅوک د رزق نشي درکولی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. پس مکه باندې چې څومره زنده سري ګرځي، څومره زنده سري، د ټول رزق الله وی په ما باندې دی. دا دی زمونږ رب. څوک دنه سوال وکړي رب دې څوک دی؟ وایي دا دی زمونږ رب، تربیت یې کړی. بیا د الله د طرف نه تربیت په دوه قسمه دی، دا فایده یې د ساتئ. یو عام تربیت دی او یو خاص تربیت دی. عام تربیت الله د ټولو مخلوقاتو کړی دی، د کافرانو تربیت هم الله کړی دی. د ژوند د تېرولو طریقه هغه ته چا ښوولې ده؟ الله ورته ښوولې ده. د ځناورو ته، د څاروو ته، د روغ بدنونه یې چې ورکړي ټولو خلکو له، د ټولو خلکو له خوراک ورکوي، رزق ورکوي. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که تاسو د الله نعمتونه شمارئ نشئ ختمولی. نو د الله د نعمتونه په ټولو مخلوقاتو باندې. دا عام تربیت دی. او دویم دی خاص تربیت، الله د خپلو ملګرو کوي چې هغوی له توفیق ورکړي د ایمان طرف ته، هغوی له توفیق ورکړي د دیندارۍ طرف ته. دغه خاص تربیت دی چې الله یې د خاصو بندګانو کوي. نو تربیت په څو قسمه دی؟ په دوه. یو عام دی او دویم څه دی؟ خاص دی. عام خو الله د ټولو مخلوقاتو تربیت کړی، رب دی که نه؟ رب کې معنی تربیت پرته ده که نه؟ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله دا مخلوق پیدا کړی دی، نو بیا ټولو ته لار ښوولې د ژوند د تېرولو، ټولو ته لار ښوولې د الله د ژوند د تېرولو. میږي ته دا طریقه چا ښوولې ده؟ څاروي ته چا ښوولې ده؟ کوترې ته چا ښوولې ده؟ انسان ته چا ښوولې ده؟ ځناور ته چا ښوولې؟ پیریانو ته چا ښوولې؟ ټولو ته الله ښوولې. بیا شیخ وایي وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بیا به ورته داسې ووایې الله اکبر، هغه رب زما معبود دی. معبود څه ته وایي؟ چې بندګي کومه، او د الله نه علاوه زما بل معبود نشتی. دا جواب به ورکړي. و دې کې فرق راغی په موږ او په مشرکانو کې. د مکې مشرکانو به مو وي زموږ رب څوک دی؟ الله دی. خو دا ټکی به ورسره نه وي چې بیا دغه رب صرف زما معبود دی او بل نشتی. نه، د هغوی خو نور معبودان هم وو که نه. او زما او ستا او ای موحده د خوشحالۍ خبره زموږ په جواب کې بیا د اضافت واوره. الله زموږ رب دی، خو همدغه رب زموږ معبود دی. ګوره بل معبود هم نشتی. ګوره نه ګټه ده، نه ونه ده، نه پیر دی او نه مرید دی، نه د پیغمبر بندگی کوو، نه د ملائکو بندگی کوو، د هیچا بندگی نه کوو سوای د الله سبحانه وتعالی. دغه چې موږ ورته رب ووایو، خو رب بیا حقدار دی د دې که نه؟ رب کې معنی څه پرته ده؟ ما ووایي مالک دی، باچا دی، تصرف کوونکی دی، نظام چلوونکی دی، تربیت یې کړی. نو چې دا دومره اوچت صفات پکې دي، نو بیا د بندګۍ حقدار نه دی؟ بندګۍ حقدار دی که نه؟ د مکې مشرکانو دا نه منله. دا یې منله چې الله رب دی، خو دا یې نه منله چې دغه رب دی یوازې معبود شي. نه، دا یې نه منله. ځکه الله څه وایي په سورة صاد کې؟ وایي دوی به دا وي اجعل الآلهة إلها واحده ان هذا لشیء عجاب. خخا اوس به لکه موږ دا ټول معبودان پرېږدو، دا بوتان به پرېږدو او د یو الله بندګي به کوو. ان هذا لشیء عجاب. دا خبره څه ده؟ دا خو ډېره ناشنا خبره ده. والدليل قوله تعالى، او په دې باندې دلیل څه دی؟ الحمد لله رب العالمین. ټول د کمال صفات د الله دپاره دي چې څه دی؟ رب د عالم دی. عالمین څه ته وایي؟ عالم رب دی. دا دا پې دلیل دی. نو دغه رب بیا زمونږ رب هم دی که نه؟ چې ټول عالم رب دی، خو زمونږ رب دی که نه؟ نو چې تا نه تپوس وشي چې ستا رب څوک دی؟ زما رب الله دی چې تربیت یې کړی دی زما او د ټولو مخلوقاتو په خپلو نعمتونو سره، او هم دغه رب زما معبود دی، او د هغه نه علاوه زما بل معبود نشتی. او دلیل پې دا دی الحمدلله رب العالمین چې الله معبود دی د ټول عالم، او الله رب دی د ټول عالم.
دا عالم به ټول بندگی کوي د الله. ځکه به شیخ سوی وکل من سوى الله عالم، او د الله نه علاوه چې سړي دا ټول په دې عالم کې دننه رالو که نه، ټول په څه کې دننه رالو؟ په هغه عالم کې دننه رالو که نه. اول ته ووایي الحمدلله رب العالمین، رب دی د ټول عالم، او د الله نه علاوه چې څه دي هغه ټول عالم دي. وانا واحد من ذلك العالم، او زم په هغه عالم کې یو کس یم. اول ته ووایي چې رب د عالمینو دی، رب د عالم دی، خو زه به کوم دننه رالم که نه، نو زما رب هم څوک شو؟ الله شو. که بیا درته څوک دا ووایي فاذا قیل لك، که تا ته بیا دا وویلی شي بما عرفت ربک، تا د خپل رب څنګه پیژندلی دی؟ تا څنګه الله پیژندلی دی؟ هم ډېر اهم سوال دی. یو کس ته اولنی سوال دا وکړو وایي ستا رب څوک دی؟ تا جواب وکړو. اوس تا ته دا وایي تا د خپل رب پیژندلی څنګه دی؟ نو جواب به دا ورکړي فقل بآیاته ومخلوقاته، الله مې پیژندلی دی، د هغه د قدرت د نښو د لاسه او د هغه د مخلوقاتو ته مې کتلي دي، نو خپل رب مې پیژندلی. د الله آیاتو ته مې کتلي دي او د الله مخلوقاتو ته. آیات نښو ته وایي که نه، آیات د جمع د آیه ده، او په لغت کې دې معنی ده العلامه او الاماره، نښه. الله مې په نښو پیژندلی دی. نو بیا دا فایده یې د ساتئ آیات په دوه قسمه دي، آیتونه په دوه قسمه دي. یو ته ویلی کېږي آیات شرعیه، شرعي آیتونه، او د هغې نه قرآن ډک دی. قرآن کې چې کوم آیتونه په دې سره موږ خپل رب پیژندلی دی که نه، په شرعي آیتونو سره. الله په قرآن کې څه وایي؟ ذلکم الله ربکم خالق کل شی، دغه رب دی، دغه الله ستاسو رب دی او پیدا کړی دی هر شی. په دې سره موږ الله وپېژندو. وما بكم من نعمة فمن الله، فتاسو چې کوم نعمت دی د چا طرف نه؟ د الله طرف نه، موږ خپل رب وپېژندو. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، الله ویلي ما تاسو پالتو پیدا کړي، تاسو ما ته راواپس کېږي، موږ خپل رب وپېژندو چې موږ به ورته واپس کېږو. هو الذي خلقكم من طين، هغه الله تاسو پیدا کړي د خټې نه، موږ ته پته ولګي چې الله موږ پیدا کړي. نو دې ته ویل کېږي آیات شرعیه، موږ په دې آیتونو سره الله پیژندلی دی. او دویم دي آیات کونیه، د کائناتو کې سوچ کول الله به وپېژني. دا ټولې د الله نښې دي که نه. د عالم ته ګوره که بره که کته، که هر طرف ته ګورې نو د الله د قدرت نښې به تا ته راښکاره کېږي په هر ځي کې. ځکه الله سوی په قرآن کې په سورة یونس کې قل انظروا ماذا في السماوات والارض، وګورئ د ځمکه او اسمانونو کې څه دي. سورة الاعراف کې سوی اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، ای دوی نه ګوري او سوچ نه کوي په باچایي د اسمانونو او ځمکه کې. ولې الله موږ ته وایي سوچ پکې وکړئ؟ ځکه چې کله ته سوچ وکړې په دې باچایي کې، د الله په دې باچایي کې، نو څوک به وپېژني؟ الله به وپېژني. د ښایسته نظام ته وګوره، د دنیا د ناشنا ناشنا مخلوقاتو ته وګوره، او بیا د هغې د ناشنا د طریقه د پیدایش دې ته وګوره. هر څه نه به الله وپېژني که. ځکه د یو بنډچي نه چا تپوس وکړو بما عرفت ربک، تا خپل رب څنګه پېژندلی دی؟ هغه ورته وي ډېره ناشنا خبره وکړه، ویل البعره تدل على البعیر. په کوم ځای کې چې پچې پرتې او سوټه پرته نو پته لګي چې په دې ځای باندې څه تېر شوی دی؟ څاروی تېر شوی دی. لکه اوس پچې پرتې دي نو دا نښه شوه چې په دې طرف باندې بیزه تېره شوې ده، غوشان پراته دي، نو مطلب څه شو؟ میخه ترې غوا چېرته تېره شوې ده. وآثار الخطا تدل على المسیر، او کله چې ته روان یې په ځمکه باندې د خپو چاپونه وینې، د دلیل دی په څه باندې؟ چې څوک انسان تېر شوی دی. نو بیا وایي فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل على العلی الکبیر. نو دا اسمان دا چت ته ناشنا په یو بل د پاسه دی، بیا دا ځمکې چې د یو بل نه لاندې دي، ولې دا دلالت نه کوي چې یو لوی رب شته؟ هر شی لکه څومره ښکلې خبره وکړه، پچې پرتې دي خو بیزه تېره شوې ده که نه، غوشان پراته دي خو چې د څاروی تېر شوی دی که نه، د خپو چاپونه دي خو چې ته انسان تېر شوی دی که نه، نو چې دا دومره غټ مخلوق دی خو څوک شتي که نه چې پیدا کړی دی که نه،
څومره ناشنا جواب ورکړو هغه باندې چې نو موږ خپل رب څنګه پېژندلی دی د هغه په دې نښو هم پېژندلی دی په قرآن کې هم پېژندلی دی د هغه د دې مخلوقاتو نه هم پېژندلی دی ځکه ابو العتاهیه یو مشهور شاعر تیر شوی د هغه به دا خبره کوله فیا عجبا کیف یعصى الاله ام کیف یجحده الجاحد تعجب دی چې د دې رب نافرماني څنګه کوي یو سړی او څنګه یو سړی انکار کوي ولله فی کل تحریکة وفی کل تسکینة شاهد وفی کل شیء له آیه تدل على انه الواحد په هر شي کې د الله نښه ده چې الله یوازې دی هر شي کې د الله د توحید نښه پرته ده که تا پکې سوچ کو خپل رب به وپېژنې نو ځکه شیخ څه وایي ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر د الله په نښو کې وایي دا دي که نه وګوره دا شپه ورځ دا نور او سپومۍ ومن مخلوقات او د الله دې مخلوقاتو ته وګوره السماوات السبع واسمانونه والارضون السبع وزمکې وما فیهن او بیا چې څه په دې کې دننه دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې وما بینهما او څه چې دې دواړو په منځ کې دي او دلیل په هغې باندې څه دی ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر او د الله د قدرت په نښو کې بعض دا دي وګوره ورته الله وایي وي دې شپې ته وګوره دې ورځ ته وګوره دې نور ته وګوره دې سپومۍ ته وګوره نو وګوره چې د الله دومره طاقتور باچا دی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نو بیا به نه سپومۍ ته سجدې لګوئ نه به نور ته لګوئ واسجدوا لله الذي خلقهن او چا چې دا ناشنا مخلوق پیدا کړی دی هغه ته به یې سجده لګوئ داسې مخلوق بل څوک پیدا کولی شي نشي پیدا کولی ځکه الله یو ناشنا رد کړی دی په مشرکانو باندې په سورة الرعد کې الله ډېر ناشنا رد کړی دی ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم الله اکبر ډېره ناشنا خبره الله کړې الله وی دا مشرکان چې زمان علاوه نورو ته پراته دي دوی ګوره زما د دې مخلوقاتو په شان مخلوق پیدا کړی دی نو دوی که څو ګډوډ شوي دي بس د هغوی بندګي شروع کړې ده چې داسې پیدا کړي دي الله وایي څنګه ردې پې کړی یعنې زم چې د عقل خاوني که د عقل خاون او عقل کار کوي په دې خبر باندې به عقل خو کولی شي چې د عبادت حقدار یوازې دی دا مخلوق ټول هغه پیدا کړی دغه زموږ رب دی موږ په دې پېژندلی دی وګوره دې ورځ ته او وګوره دې شپې ته دا د الله د قدرت څومره غټه نښه ده سورة القصص کې الله ډېره ناشنا خبره کړې ده قل ارأیتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وای پیغمبر دې خلکو ته که الله د قیامت پورې په تاسو شپه وساتي من إله غير الله يأتيكم بضياء د الله نه له څوک شته چې بیا رڼا راولي بیا وایي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة كالله چرته دا ورځ د قیامت پورې په تاسو وساتي من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نو د الله نه علاوه بیا څوک دی چې شپه راولي چې تاسو پکې ارام کوئ څوک شته نشته یو وایرس دی چې دا وایرس نن سبا راودم د الله مخلوق دی او ښکاري نه چا سره علاج شته نشته دا زموږ رب دی موږ پېژندلی دی په دې کارونو سره داسې شپې پیدا کړې ده داسې ورځې پیدا کړې ده او داسې په یو بر پسې په ترتیب وار روان دي نه شپه د ورځې نه مخکې کېږي او نه ورځ د شپې نه مخکې کېږي او بیا د نور او سپومۍ ته وګوره څومره عجیبه مخلوق دی د نور او سپومۍ او د ټول د الله بندګي کوي ګوره الله ته عاجزي کوي هغه حدیث تاسو ته به معلوم وي د ابوذر غفاري رضی الله عنه حدیث دی و یو پیر دا په صحیح بخاري کې دی دا حدیث و یو پیر نور ډوب شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې ابوذره اتدري اين تذهب تا ته دا پته شته چې دا سپومۍ چېرته دا نور چېرته لاړ نور ډوب شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوذر ته وایي تا ته پته شته نور چېرته لاړ ما ورته چې الله ورسوله عالم الله او د الله رسول ته پته یا رسول الله ما ته پته نشته
وراته فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. دا نور لاړ شي عرش نه لاندې الله ته سجده ولګوي. فتستأذن فيؤذن لها، بیا د الله نه اجازت وغواړي، الله ولې اجازت ورکړي، نو بیا د مشرق د طرف نه بیا راوخیږي. او یو ورځ به داسې راشي چې دا به اجازت وغواړي، الله به ولې اجازت ورنکړي، نو بیا به د کوم ځای نه راوخیږي؟ بیا به د مغرب نه راوخیږي او دغه به بیا قیامت وي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. الله وی زه ما غرب، الله وی زه ما غرب چې په دې نور کې مې رڼا اچولې ده، سپومۍ مې رڼا والا ګرځولې ده، بیا مې دې له خپل منزلونه جوړ کړي دي، خپل ځایونه مې وله جوړ کړي دي. لتعلموا عدد السنین والحساب، چې تاسو ته د کلونو او د ورځو د حساب اسان شي. دا ټول د حساب کتاب دپاره دي. ما ورته څنګه معلوموو چې میاشت ختمه شو، دومره میاشتې پاتې شوې، ورځ تېره شوه، 2 هفتې تېرې شوې، هفته تېره شوه، خو ټول په څه سره مولوموو؟ په نور او په سپومۍ سره. او بیا د الله دې مخلوق ته وګوره، د ځمکې او د اسمان ته وګوره، څومره ناشنا مخلوق ته د الله چې د الله پیدا کړي په څو ورځو کې؟ شپږ ورځو کې. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، په شپږ ورځو کې الله د ځمکې او د اسمانونه پیدا کړي. نو دا د الله سبحانه وتعالی هغه نښې دي چې په دې سره موږ الله پیژندلی دی. وقوله تعالى، شيخ رحمه الله بیا یو آیت راوړی دی، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. ستاسو رب الله پیدا کړي دي ځمکه او اسمانونه په اندازه د څو ورځو کې؟ شپږ ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا په عرش باندې د پاسه شو. یغشي اللیل النهار، الله د شپه واغوستی دی ورځې ته، ورځ شپې ته. والشمس والقمر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وګورئ دې نور ته، وګورئ دې سپومۍ ته، وګورئ دې ستورو ته، دا ټول الله مسخر کړي دي په خپل امر سره او په خپل حکم سره. په دې سره موږ الله پیژندلی دی. نو که څوک درته تپوس وکړي چې رب دې څوک دی، الله دی، تربیت یې کړی دی زما، تربیت یې کړی ټولو مخلوقاتو په نعمتونو سره، او مکه زما معبود دی، د هغه نه علاوه زما بل معبود نشتی. او که څوک درنه تپوس وکړي چې بیا د خپل رب دې پیژندلی څنګه دی؟ په نښو سره، په آیتونو سره، د هغه په مخلوقاتو سره، په هغې کې سوچ کړی دی، په هغې کې فکر کړی دی، نو موږ پیژندلی دی چې دا زموږ رب دی. او بیا راته پته لګېدلی چې رب دی، نو چې رب دی نو بیا د دغه رب بندګي پکار ده، د بل چا بندګي نه ده پکار. په دې باندې به اکتفا وکړو. او نورې مسئلې بیا په دې کې شیخ رحمه الله بیان کړي دي، او سبا به انشاءالله د هغې وضاحت کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د شرک نه، د کفر نه، د بدعاتو خرافاتو نه، په دین کې د نوي کارونو نه الله دې دین موږ لرې ساتي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.